السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د ملګری تپوس کړی دی چې په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې یخرج من بین الصلب والترائب، چې د انسان د نطفه د سینې او د ملا د منځ نه راوځي. حالانکه نن سبا د ساینس په مدد سره دا معلومه شوې ده چې د انسان د نطفه په خصوصیتونو کې جوړیږي. نو د دې تعرض جواب څه دی؟ نو وروره اولنۍ خبره خو دا ده چې دا اعتراض او اشکال هغه چاته رابېخېږي څوک چې په ساینس باندې صحیح نه وي پوهه، بلکې هسې د چا د خولې نه یو خبره اورېدلې وي. دې باره کې که ته چېرته د ساینس ریسرچ مطالعه کې د هغې نه معلومیږي چې انسان کله د مور په رحم کې وي او دی جوړیږي، یعنې 4 میاشتو په دې مرحله کې دی وي او د بدن پوره کېدو طرف ته رواني. نو په دغه ټایم کې د خصوصیتین بره د ګردو سره خواته جوړیږي. زموږ د چجو 12 هډوکي دي او په دې کې چې کوم اخرنی هډوکی دی نو دغه ځای کوم چې د ملا منځ دی او د چجي اخري هډوکی دی دغه ځای کې د خصوصیتین جوړیږي. کله چې دا جوړ شي نو دې نه بعد دا ورو ورو ښکته راځي تر دې چې بهر ته راوځي. نو د دې خصوصیتینو هغه مصدر ملا او د سینې منځ دی. نو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د دې نطفې هغه اصل ځای ته اشاره کړې ده چې د دغه ځای نه راوځي. دې موجه دا ده چې دغه ځای نه رګونه راغلي دي بره د ګردو طرف ته، په کوم ځای کې چې دا اول ځل جوړ شوي دي دغه ځای ته د دې رګونه راغلي دي، بیا د دماغونه دا کنټرول کیږي. د دې وجوهاتو د وجې نه په قرآن کې دې طرف ته اشاره شوې ده. نو الحمدلله دې ځای کې د ساینس او قرآن هېڅ تعارض نشته، بلکې قرآن په دې باب کې ډېر ابلغ دی او الله سبحانه وتعالی داسې الفاظ استعمال کړي دي چې د هغې باره کې د نن 1400 کاله مخکې چا تصور هم نه و کړی. نو امید دی چې پوه شوی وئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.